بسم الله الرحمن الرحیم د ملي سپورټ تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ او تېره هفته مو په خیر سره تېره کړې وي. په دې اونۍ کې درته د تمرین په خپرونه کې یو بل کلاب یوې نوې لوبې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوي لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. کیک بوکس تاسې ته بهتره معلومه چې خوشبختانه د ورزش په هره برخه کې په افغانستان کې ځانګړي نومونه او څهرې له ځان سره لرو. کیک بوکس هم یو له هغو لوبو څخه ده چې په هیواد کې ځانګړي څهرې او مینوال لري او تر ډیره د دغې لوبې مینوال بیا د هیواد په مرکزي سیمو کې او هلته چې زیاتره وخت د ورزش لوبغاړي یا مینوال دوی نږدې نه لوبې تعقیبوي یا دغه کلب ته راځي لوبې ترسره کوي. واقعا ډېر زیات جالب او په زړه پورې وي. دا چې کیک بوکس څه ډول لوبه ده، څه وخت رامنځته شوې، د دې لنډې تاریخچې ته کتنه کوو. بېرته راګرځو چېرته مه ځئ، د تمرین خپرونه اوس شروع شوله. تاریخچه کیک بوکس در جهان و افغانستان. کیک بوکس یک ورزش رزمی ترکیبی است که در دهه 1960 میلادی در ژاپن شکل گرفت. این ورزش از آمیزش تکنیک های موج‌زنی بوکس غربی با حرکات پا در کاراته و مویتای تایلندی به وجود آمد. هدف اصلی آن ایجاد رقابتی بود که هم در آن تکنیک های دست و هم پا به صورت آزادانه استفاده شود. در دهه 1970 کیک بوکس از ژاپن به آمریکا منتقل شد و خیلی زود در اروپا نیز محبوبیت پیدا کرد. فدراسیون‌های مختلف مانند واکو برای تنظیم قوانین و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و آماتور ایجاد گردیدند. امروزه کیک بوکس به عنوان یک ورزش بین‌المللی شناخته شده و در مسابقات جهانی و قاره‌ای جایگاهی ویژه دارد. کیک بوکس در افغانستان در اواخر دهه 1370 خورشیدی به شکل محدود در افغانستان معرفی شد، اما رشد واقعی آن از سالهای پس از 1381 خورشیدی آغاز گردید، زمانی که با تأسیس فدراسیون رسمی کیک بوکس افغانستان این ورزش به صورت سازمان یافته در ولایات مختلف کشور گسترش یافت. فدراسیون ملی کیک بوکس افغانستان زیر نظر ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فعالیت می‌کند و در طی سالهای گذشته ورزشکاران افغان در رقابت‌های بین‌المللی مانند مسابقات آسیایی و جهانی کیک بوکس شرکت کرده و مدال‌هایی نیز کسب کردند. د تمرین خپرونې درنو لیدونکو د کیک بوکس په اړه مو معلومات ترلاسه کړ. په دې هیله یم چې زموږ د تېرې هفتو خپرونې مو هم د خوښې وړ ګرځېدلې وي. خوشبختانه په نن هفته کې بیا هم د کلاب استاد ښاغلی صفت الله را سره قرار لري. استاد جان په لومړیو کې ستړي مه شئ، په خیر راغلي، هرکله درته وایو. سلام علیکم، سلام بر شما و بر بیننده شما از طریق برنامه شما. سلام بر همه دوستان تقدیم میکنیم. ډېره زیاته مننه. استاد څومره وخت کېږي خپله د کیک بوکس په برخه کې تمرین ورکوي او خپله یې تمرینات د څه وخت راهیسې شروع کړي وو؟ ما مدت 18 سال میشه که در رشته کیک بوکس رو آوردیم و مدت 15 سال میشه که من ترینری میکردم و مدت 11 سال میشه که 4 سال عضو تیم ملی کیک بوکس بودم و به چندین کشورهای خارج سفر کردیم، افتخار به افغانستان آوردیم و فالحال مدت 8 سال میشه که کلبداری ما دمی قصر پامیر سر کوتل خیرخانه هست. ډېر ښه استاد، خپله د کیک بوکس دلته نظریه د خلکو تاسو بهتره معلومه چې خلک په څه نظر ګوري د کیک بوکس ورزش ته او د خلکو هغه نظریه د دې د ټولنې د وګړو څه ده چې په کوم نظر کیک بوکس لوبې ته ګوري، څومره قدرداني کیږي د لوبغاړو او د خپله دغه ورزش؟ رشته کیک بوکس یک رشته رزمی است که به سطح جهانی است و المپیکی است. مردم افغانستان و تمام جهان به خاطر رشته رزمی المپیکی را خوش دارند که تمام مصارف ازی از طریق المپیک افغانستان می باشه. مثال فری فایت چیزا کس اونها شخصی از المپیکی نیستند، اونها شخصی است. رشته کیک بوکس رشته المپیکی است و از تمام رشته مکس می باشد. تمام در رشته جمناستیک هر است، به او خاطر مردم علاقمندی بیشتر با کیک بوکس داره چون که دست پای داره و مردم از رشته کیک بوکس بسیار لذت میبرند، خصوصا کشورهای اروپایی، چون که این رشته یک رشته است که از تمام رشته گرفته شده، از تیکواندو، کونفو، بوکس، پولوانی، کیک بوکس همش در این رشته وصل است و مردم به این رشته بسیار علاقمندی بیشتر دارند. به خاطر که چندین دستاوردهای بالا را که داره رشته کیک بوکس داره، در هر کشوری که ببینی رشته کیک بوکس که مسابقات میگینه باز پایین ترین کشوری که کم از 18 کشور پایین نمیاین، چون که اگر دیگه کشورهایی که از دیگه رشته هست که دعوتشان میکنه 1000 کشور، شاید 8 کشور، 7 کشور الا 10 کشور در مسابقات اروپایی یا آسیایی اشتراک بکنن و دیگه بیشتر اشتراک نمیکنن. در رشته کیک بوکس کس چون تمام کشورها
از این رشته فعالیت دارن و المپیکی است بیشتر در کشور اشتراک میکنن این رشته مسابقه کیک بوکس. خود گفتی که 15 سال میشه که در این بخش تمرین میتی بازیکن برای تو میآید که تو تمرین میکنه. خود در این زمان کدام قهرمان کدام بازیکن از این کلاب رفته ده به سطح ملی جهانی بازی کرده؟ بله به شمول از خودم ما در سال 1384 عضویت تیم ملی کیک بوکس المپیک افغانستان گرفتیم و به کشورهای خارج هم دستاورد آوردیم که قهرمانی سال 2017 در رشته کیک بوکسینگ به نام خودم ثبت است در تربیت بدنی افغانستان که در بین 25 کشور ما مقام اولی را آوردیم به سطح افغانستان که به تربیت ملی المپیک افغانستان ثبت است و چند قهرمان که فل حالم که امروز هم که قهرمانان ما از کشور ایران برگشتن پس آمدن که فریدالله نوری است و نویدالله نوری است و 3 شاگرد دیگه ما عضویت تیم ملی کیک بوکس افغانستان دارند که به نام فیصل بود، فیصل محمدی و ذبیح‌الله یعقوبی است که فریدالله نوری بود. اینا عضویت تیم ملی کیک بوکس دارند و به کشور ایران هم در سال 1403 ماه 12 رفتن یک سفر داشتن که بهترین دستاورد پس فدراسیون کیک بوکس به افغانستان برگشتن آوردن. ډیر خو استاد کوستاس کلب ته ګورو هغه مساحت او د چا خبره د جوړښت لحاظ دومره غټ نه دی دومره پراخه دی خپل شاګردان څومره شاګردان تاسو سره په کلب کې قرار لري څومره شاګردان راځي په کوم ټیمونو کې راځي تمرینات تاسو سره ترسره کوي؟ ما چون که در اینجا ساحه نداشتیم که وضاحت و کلان باشه کلب به خاطر که جای کلب ما بلند منزل است از این بالاتر نمیمونن و تعداد شاگردان زیاد میشه. ما 4 تایم پشت در پشت داریم که تایم صبح است دو تایم صبح داریم و 2 تایم دیگر است که تایم صبح دیگر می باشن. اگر ما یک جای تایم ایجا جمع‌آوری بکنیم باز اینا عفونت میکنن تفت و عرق میکنن باز مریضی که دیگه شون به جانشون سراحت میکنه و ما خاطر ما تقسیم بندی کنیم و باز ما در 3 کاتگوری تمرین میتیم. تیم نونهال ما جدا هست، جوانان ما جدا هست، بزرگسال ما جدا هست. اگر ما تیم نونهال با بزرگسال یک جای بکنیم اونا توانایی تمرین بزرگسال ندارن چون وجودشان برداشت ایران ندارن و اگر بسط از یا ما او رو تمرین بتیم اونا قلبشان خود کلان میکنن. اگر بچهای بزرگسال ما بسط نونهال و نوجوان تمرین بتیم اونا نمیرسن که مسابقه بکنن یا فایت بکنن. با مو خاطر ما در 4 تایم اینا را تقسیم بندی کردیم که هم آرام باشن و کلب فضایش آزاد باشه براشان و هم تمریناشان به اصولی پیش بره. ان شاء الله په دې هیله باندې اوس ماده چې تمرین ورکړي شاګردانو ته ان شاء الله. صحیح ده ستا ته شاګردان ته ورشه خبرې به سره لرو په لوبه او البته په ورزش او په تمریناتو باندې شاګردان دې ماده موږ به لنډه دمه واخلو. صحیح ده تمرین خپرونې درلودونکو چیرته مه ځئ د کیک بوکس د لوبې د استاد صفت الله خبرې مو واورېدلې اوس به د دوی تمرینات ګورو خو مخکې له هغې نه زوی وي لنډه دمې ته له دمې وروسته بېرته راګرځو تمرین. عزیر آصفی مرد شماره 14 بوست. اوتساید هیتر بهترین بازیکن این پست هست عزیر آصفی از تیم بوست. سلام عزیر آصفی هستم ورزش پیوند دهنده مردم است. جای در جای یک دواشک آیستا آیستا جای در جای دست پیش پنجه موش طرف راست برعکس برو بده موش برعکس دست راست چند دو بغل رو دو بغل گردن سر پای تکان شانه از خارج به داخل سرعت جبهه برعکس چند کمر طرف راست دارم برعکس
آماده گارد بودشن کار میکنیم جمع سر باشد سا یک دو سر باشد سا دو سر چار استاد د دغه تمریناتو په اړه کوم معلومات لیدونکو سره شریک اوس د هغه ګرمکاري مولي ده اوس دا کوم حرکتونه دي کوم تمرینات دي په دې اړه لیدونکو ته معلومات ورکړئ این حرکت هایی که هست لوکیک داخل مدل است و چرخش است آیکیک است و جب هوک هپر است چون که در رشته کیک بوکس ما گراد آکن هپر نداریم این در رشته بوکس است و رشته کیک بوکس که است مشت روبروی به نام جب یاد میکنن و مشت که در قسمت بغل یا شقیقه تاج میکنه به نام هوک است نک آکن به نام هوک است و قسمت اشکم که تاج میکنه به نام اپر یاد میشه و مشت که میبینی میزنی لغت به نام مدل یاد میشه که با ساق پا قسمت اشکم عریف ضربه میزنه و فرانکیک است این بچه که میبینی فرانکیک استفاده کرد و ایش در مقابلش مدل فرانکیک یعنی چرخش است که استفاده میکنه که نام های کیک بوکس است استفاده کرده رایستر آی کیک است استاد د دغه حرکتونو ګټه په مسابقاتو کې باید صحیح یعنی د دوی نمرو ترلاسه کولو سیستم دی یا د مقابل لوبغاړي یا مقابل حریف نکاوټ سیستم په لوبه کې د دې بیا ګټه صحیح دغه حرکات ترسره کول مسابقه که لغت که میخواه که در قسمت که نکداون یا نکدان شوه او یکی ما نکاوت داریم یکی نکداون یکی نکداون است یکی نکاوت است نکداون 3 شماره میخوره و مشت میاکن یا لغتی که ضربه میخوره این برای 10 ثانیه اگر از جای خود پس دوباره استاد شد اینی میتونه که فاید بکنه اگر نتونست اون نکاوت میشه فاید نمیتونه و نکاوت به این معناست که یک مشت میزنش تا 10 ثانیه را او دیگه از جای خود خسته نمیتونه در شاک میره او رو ما نکاوت میگیم که زیادتر ضربات مدل نکاوت میکنه زیارت ضربات هوک نکاوت میکنه و فرانکیک نکاوت میکنه این قسمت هایی هستن که در شاک میبره امی فایتره شاک به این معنی که به هست میشن آمیانه براتان بگویم قسمت شقیقه که میخوره رشته عصبی است در رشته عصبی که بخوره شاگرد در شاک میره و در قسمت بدن قسمت سطر یا بطن که استفاده میشه بازینی در قسمت سطر یا بدن از اینی که ضربه استفاده میشه بازو قلب استاد میکنه به تاثیر که قلب استاد میکنه قلب از پمپ کردن خون میمونه بازی در شاک میره نمیتونه که دیگه فاید بکنه ولی یقینا دا خو ډیر سخت میگی د لوبغاړي ورزشکار لپاره به نظر شما بزرگترین اشتباه چی است در وقت تمرین کردن با بچه ها بازیکن‌ها که تمرین میکنه بزرگترین اشتباه از نظر شما که یک استاد چی است اشتباهی که میکنن یکی در جریان فایت به حرف گوش دادن اینیا که در جریان فایت می باشن که توجهش طرف دیگه نفر میشه که یک مثال برای شما بتم در رنگ است صدا میکنن که احمد اینی لغت بزن او متوجه صدای ازی میشه وقتی که متوجه صدای ازی شد عریف زد حمله میزنش مشت نکاوتی میزنش اینی سنه اشتباه هست که یک فایتر توجه خود طرف اودار خود بکنه یا طرف جج کنار توجه خود کنه در این صورت اگه توجهش طرف جج کنار شوه یا طرف آبدار شوه مشت در قسمت جج تصادم میکنه که در شاک میره یا نکاوت میشه بله یقینا یو شی استاد کو بنګ هر ورزش ته ګورو ډیر زیات فزیکی قوت او فزیکی تکړښت ته ډیر اړتیا لري کیک بوکس یو د هغه ورزشونو څخه دی چې د دې د لوبغاړو هغه اتلانو فزیکی جوړښت ماشاءالله ډیر ښه تمرین نه وروسته دوی ډیر زیات ستړي کیږي خسته کیږي لازم غذا څه ده چې دوی باید هغه وخوري یعنې هغه په نظر کې ونیسي او هغه څه دي چې هغوی باید دوی سر په نظر کې ونه خوري تر څو د دوی فټنس ته کم ضرر ورنه رسیږي و این خو افغانستان از خوب یک اشاره مهم کردین از دیدگاه غذایشان که فیزیک از یا بالا بره اینیا رژیم غذایی دارن و چی غذاها را اینیا استفاده کنن بخورن و اگر نسبت به اقتصاد پیش میره اگر اقتصاد خوبتر باشه او سیفورایی که یا او موادایی که زیبایی اندام میخوره یا فتنس میخوره اونها بر از یا لازم نیست چون اونا که عزم نتونن بر از یا تکلیف گرده پیدا میشه نمیتونن پیش ببرن
و اینا که هستن دیگه خوراک از یا ترکاری باب زیادتر می باشه، چیزای قوی که ویتامین دی، ویتامین سی، ویتامین ای داره، اونو چیزا باید استفاده کنه. مثال یگان خوراک کباب بخورن، ترکاری باب نوش جان بکنن، لوبیا بخورن، کچول و جوشک بخورن، تخم، اینا ویتامین، چیزایی که ویتامین داره اینا استفاده بکنن که اینا بتونن که در فیزیک خودان سرپای حاکمیت داشته باشن. و اگر از اون بالاتر بریم، رژیم‌های غذایی است که مردم افغانستان او رو برای خود تهیه کردن نمیتونن. اگر او رو بتونن، رژیم‌های بالا است که خارجی ها استفاده میکنن از اونها، که در مقابل از او باید یا 3 ساعت تمرین بکنن. بچهای تیم ملی نباید از 3 ساعت کم تمرین بکنن، اونها تمرینشان 3 ساعت باشه. اگر 3 ساعت پایین تمرین بکنن، اونها از فیزیک پس میمونن و نمیتونن که افتخار به افغانستان بیارن. استاد من هست دی او شاګرد گذاره شم په شروع کې د تمرین د کلب ته څه لازمات دي ستاسو ماته چې زه کریک بوکس شروع کوم او شروع کې به زه د کوم ځای نه پیل آغاز اخلم؟ ما که نو شاگرد که داخل کلب ما میشه اول از لوازم برش میگیم که از دستکش، ساقبند، محافظ دان، کلا، بیضه‌بند، چیزای لازمی است که اینا جانشان صدمه نبینه. که اگر اینا نو به تمرین شروع میکنن، اگر اینا جانشان صدمه ببینه، گوشت پاره بکنه، باز اینا دل سرد میشن، دیگه در ورزش رو نمیارن. بله بسیار خوب. چند تا شاگرده داری که او به درجه قهرمانی رسیده؟ میشه که مسابقه دوستانه حضور رو ببینیم، باز که مصاحبه هم داشته باشیم؟ بله همین شاگردایی که شما و امروز مسابقه میگیرین، مسابقه خارجی دارن که به کشور هند، پاکستان، ایران و به تازگی از ایران برگشتن که کپ قهرمانی آوردن. دیگه اونا میاین باز چیز میکنن، میاین که تان مصاحبه میکنن. صحیح. مصاحبه به د دوی لوبغاړو هم د ځان سره ولرو او د بیا به د هغې نمایشي لوبه هم وګورو، دوستانه لوبه هم سره خپل منځ کې ترسره کړي. ښه به دا وي چې هغه لوبغاړي هم له ځان سره ولرو چې څوک د قهرمانۍ تر درجې رسېدلي دي. چېرته مزې تمرین سره پاتې شي. زموږ خپرونه ادامه لري. زه یوې لنډې دمې ته. بله تمرین خپرونې درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. په دې هیله چې تر دې دمه له موږ سره مل پاتې سئ. د دغې کلب د ټولو قهرمانانو په نمایندګۍ به د یو څو تکړه ځوانانو سره خبرې ولرم چې دوی په خپله برخه کې څومره لاسته راوړنې کړي دي، کوم ځای کې مسابقې ترسره کړي. سلام، خسته نباشی. نام شما چی است؟ به نام یاد خدا. سلام و درود. سلام خدمت شما و تمام بیننده های شما. فریدالله نوری هستم، یک تن از ورزشکاران انجمن کیک بوکسینگ شاه مردان تحت نظر استاد صفت الله نوری. ماشاءالله. فرید جان څومره وخت کیږي چې د کیک بوکس لوبې ته راغلی او تمرینات دې پیل کړي دي، بیا مسابقې هم ترسره کړي؟ ماشاءالله ګورم مډالونه کمر باندې خو په غاړه دی. بنده از سال 89 رشته کیک بوکس ادامه دادیم و تا فعل حال خدا رو شکر سپاسگزار خداوند هستیم و سپاس از استاد ما که ما رو کمک همکاری کرده و ما یاری بخشیده. تقریبا 45 مسابقه داخلی و خارجی در مجموع داشتیم که مسابقات خارجی به سلسله زون و تیم ملی کشور و بعداً به خارج که و تازگی هم از کشور جمهوری اسلامی ایران کپ قهرمانی را به عنوان افغانستان ثبت کردیم و آوردیم. نام خدا ماشاءالله. په لاس کې د مډال دی، په غاړه کې هم د کمربند هم سره دی. په دې باره کې لږ لیدونکو ته کوم معلومات ورکړي دا کوم ځای کې ترلاسه کړي، په کومه برخه کې ترلاسه کړي دي، څومره سیالۍ دي وګټلې چې دغه ترلاسه کړ؟ میخوایم از ابتدای تیم ملی براتون توضیح بدم که این مدال تیم ملی کشور خود ما از افغانستان که در سال 1395 توانستم عضویت تیم ملی کیک بوکس به دست بیاورم و بعدا از طریق تیم ملی کشور خود بتونم به خارج از کشور سفر بکنم که اولین مسابقه خارجی بنده در سال 2017 بوده در کشور پاکستان در سبک پروفشنال کیک بوکسینگ که توانستم که
در سبک پروفشنال کیک بوکسینگ حریف خود را نکاوت بکنم و قهرمانی رو به نام کشور خود ثبت بکنم و همچنان مسابقه بعدی ما که در سبک کیوان کیک بوکس بوده در سال 2023 بوده که و در سبک کیوان کیک بوکس توانستم حریفای خود شکست بدم و قهرمانی را به نام افغانستان ثبت بکنم و همچنان آخرین مسابقات ما بوده در سبک فول کانتاکت کیک بوکسینگ و یک کمربند که میبینید آکیا کیک بوکس یا سبک فول کانتاکت کیک بوکسینگ بوده که در سال 1403 به کشور ایران سفر کردیم به خاطر مسابقات و الحمدلله خدا را شکر به یاری خداوند به دست پر برگشتیم و در 1404 سال جاری به کشور برگشتیم. خدا را شکر با یک کمربند البته برگشتیم و نه به دست خالی. نام خدا بسیار خوب، موفق باشه همینطور همیشه به بتونی که بر افغانستان همون رقم قهرمانی و کیسه بیاری. سلامت باشی، زنده باشی. تشکر از لطف شما که زحمت کشیدی و سر زدی به ورزشکارا. یک جهان سپاس، لطف کردین، زحمت کشیدین. تشکر. میشه یک مسابقه دوستانه تو را ببینم؟ بله حتما. چشم. بله بله در این دور که د فرید با لمون سرای د دوستانه سیالي به هم وګورو د یو بل فایټر ملګری سره خو البته یو بل بنه خوږی پام دې هله باندې چیرته مزه د دې مسابقه ګورو. استاد دغه دوه لوبغاړي وس قهرمانان چې فرید د یو بل ملګری وس فایټ مسابقه کوي د دغه دوه لوبیدنه البته دوستانه سیالي ده د دوی د مثبت او کمزوري نقاط کوم دی په غیبه لیدونکو سره معلومات شریک کړئ. این اردوش نام خدا خوب اردوش فایتر مبارزه است. این حرکت های نمایشی است، مبارزه است و اینی فرانکیک بکیک است. این با در رنگ مبارزه خوب مفید تمام میشه برای بچه. اگر در آبگاهش بشینه باز بچه را از نکاوت میشه. یعنی اینی حرکت های بکیک است که استفاده کردن لو کیک، آی کیک. این یا خود تاج نمیکنن، آل تنها نمایشی کار میکنن. اگر در رنگ بازی را ضربه قایم بزنه با ظریف چیز میکنن، نکاوت یا نکداون میشه. بله. دلته استاد قد څومره مهم دی؟ کنه د وزن له مخې کټګوري کیږي لوبغاړی بیا د بل سره لوبیږي کنه قدم پکې مهم دی؟ در رشته کیک بوکس اصلا قد مهم است که قدش بلند باشه و اینیا خوب است نسبت به وزنش قدش هم خوب است، مهم است. و یا کسان دیگه با در تیم جوانان میرن قد از یا متوسط است. در رشته کیک بوکسینگ قد بلند باز بهترین فایت میکنه. بله ډیره مننه استاد. د دوه نور لوبغاړو نوري او یو بل لوبغاړي سیالي به هم دوستانه سیالي به هم په ګډه سره وګورو. بله په تمرین کې بیا هم هرکلی ښه راغلاست یم د فرید یقیني توګه چې په زړه پورې دوستانه فایټ یا سیالي ترسره کړله. اوس مې ترڅنګ یو بل قهرمان ولاړه د سره به هم خبرې ولرو. سلام ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ په لومړي کې ځان معرفي کړئ. اول بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و برای تمام هموطنانم که داخل کشور هستند و یا خارج از کشور هستند. نویدالله نوری هستم، یک تن از ورزشکاران انجمن کیک بوکسینگ شاه مردان تحت نظر استاد صفت الله نوری. ډېر ښه نوري صاحب، ماشاءالله ګورم ته هم ډېر لاسته راوړنې کړي دي. څومره وخت کېږي د دغه کیک بوکس تمرین ته راغلی او دا د شروع کړو؟ ما تقریبا دور بر 15 سال میشه که همین رشته کیک بوکس پیش میبرم. در این مدت 15 سال 35 مسابقه دارم. ماشاءالله ماشاءالله 15 35 مسابقه دادی. چند تا بردی چند تا باخت دادی؟ ما در 31 مسابقه را پیروز شدیم و 4 تا دیگر را به حریف تسلیم کردیم. بسیار خوب بسیار خوب. امو مدال داری، کمربند داری، درباره از این معلومات کمک معلومات بدی ببیننده. ما این مدالم که از کشور ایران است و آخرین مسابقه ما بود در این سال 1400 با تاریخ 1400 که 1402. بله یقینا. او کمربند به کوم ځای کې ترلاسه کړ؟ په کومه برخه کې و؟ ایران د مسابقات گرفتیم در سال 1403. ډېر ښه. هغه کسان چې ډېر ښه د ایران نه دغه کمربند یو میډال راوړی دی ماشاءالله ډېر ښه. یعنې دغسې څېرې چې د ورزش په برخه کې موږ ولرو نو همیشه به د افغانستان نوم په نړۍ او په افغانستان کې د ورزش په برخه کې مینوال هم زیاتېږي او د افغانستان نوم به روښانه کوي. نوري صاحب هغه کسان چې هغوی تمرین نه کوي، تمرینات نه ترسره کوي، من حیث د ورزشکار هغوی ته د پیغام څه دی؟ در قدم نخست ورزش که از ضامن صحت است و هر ورزشکار میتونه که ورزش کنه و مسابقه کنه و بیرق کشور خود به اهتزاز در بیاره. انشاءالله په همدې هیله باندې ډېره مننه. ستاسو یو دوستانه سیالي به هم وګورو، لیدونکو ته به یو نمایشي سیالي هم وړاندې کوي.
یک بازی دوستانه به انجام بده که ببینم مردم شما چی رقم فایت میکنه چی رقم البته دوستانه باشه. درسته حتما. بله درنیدونکو د نوري فایت یا سیالي به هم په ګډه وګورو بیرته راګرځو د یو بل قهرمان یو وتل سره به هم لنډه مصاحبه یا مرکه ولرم له هغې نورې سره بیا د هغه سیالي هم وګورو ورو ورو به خپله خپرونه رانغاړو. بله دوه نوي فایټران هم آماده دي نوري د خپل یو بل همکار ملګري سره دوستانه سیالي در سره کوي. استاد د دغې دواړو لوبغاړو په د لوبې په اړه معلومات هم له لیدونکو سره شریک کړئ. هر دوی از این نام خدا فایتر است و زبی نام کس مسابقه داخلی داره بیرون مرزی نداره و به نام که نویدالله کس باز دوستانه فایت میکنه یا کس بچه های تیم هستن و مسابقه خارجی هم دارن که به کشور ایران، پاکستان، هند یا رفتن برای مسابقه دیگه. مسابقه دوستانه هستیش همه تج میکنه نقطه خالی حریف پیدا میکنه و تج میکنه که اونها جای خالی خود پیدا بتونه. بله د تمرین خپرونې درنو لیدونکو دا د دې اونۍ تمرین خپرونه چې ما عبدالقهار ندرزي د خپلو همکارانو په ملتیا ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کړه. په دې هیله یم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. په یو بله اونۍ کې ستاسې درانه چوپړ ته په یو بل تمرین کې به حاضرېږم. تر هغې ماته اجازه راکړئ. تر بیا خیر چارې الله ومل ښه وخت ولرئ.